أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه في أول كلامنا وأوسط كلامنا وآخر كلامنا اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا ويا ملهم الملائكة ألهمنا اللهم ربي زدني علما. حاجی دغه کتاب اصول الشاشی کتاب دی اور هر کتاب شروع کولو نه مخکې یو څو خبرو پیژندل د ضروری دي. هر کتاب شروع کولو نه مخکې یو څو خبرو پیژندل ضروری دي. اوله خبره څه شی دی د ځان سره لیکو نوٹ کوو. ها اوله خبره معرفت اسم الكتاب. معرفت اسم الكتاب څه د کتاب نوم او پیژنې څه د کتاب نامه څه شی دی. دویم معرفت علم د مصنف فيه څه دغه کتاب څه کم تصنیف شوه دی د پکم علم کې شوه دی. معرفت علم معرفت فن دغه مصنف فيه څه دغه کتاب کم فن کې کم علم کې تصنیف شوه دی. دریمه خبره معرفت تعریف ته علم څه دغه علم تعریف ته او پیژنې څه دی علم تعریف څه شی دی. اور څلورمه خبره موضوع د علم څه دغه کم علم زیایم د دې موضوع څه شی دی. پنځمه خبره غرض و غایت پیژندل د دغه علم څه د کم علم کم فن زیایم د دې غرض و غایت څه شی دی. ګوره تعریف خو ځکه پیژندل ضروری دی کنه څه طلب د مجهول شیرا نشي. صحیح تاتی تعریف پاته وی چیرې دغه علم دا تعریف ته او دغه علم دا شی دی. اندرنګي موضوع د علم څه شی دی. موضوع د علم هم پیژندل ځکه ضروری دی چې هسه عبس کار لازم نشي. تا ته موضوع پاته نه وی لګیاوي څه کله کار ورکی تیر شي او بیا د ته پاته ولګي چیرې او د دې موضوع خو تویدل دي اله دي تویدو د پر ز دومره مځان وکړول تویدو باندې خو پویو کنه تاسو تویدو کار نه کو. ها نو موضوع پیژندل ضروری دي چې دغه علم موضوع څه شی دی. اور غرض و غایت پیژندل د ځکه پکاري دي ستا ته کله مقصد پاته ولګي چې د دې دا فائدہ دی دا مقصد د پره دغه فن دغه علم یل شي نو تاسو سره شوق پیدا وشي تاسو سره ذوق زیات شي نو بیا به ته زړه سره دغه کتاب یای څه غرض او غایت درته پته ولګي مقصد درته پته ولګي. صحیح شو. نو دا څو خبرې شوي 15 خبرې شوي. صحیح شو. اور بل خبره هغه څه شی دی. بل خبره دا دی څومره خبره شو شپږمه. ها 15 خبرې شوي پورا. اوله خبره معرفت اسم الكتاب. دویمه خبره معرفت علم د فن د مصنف فی څه دغه کتاب کې کم یو فن دی. اور دریمه خبره معرفت تعریف د دغه علم. اور څلورمه موضوع پیژندل. اور پنځمه غرض و غایت پیژندل. اور شپږمه خبره دا ولیکو
څه دغه کتاب او دغه علم د دې شرافت څه شی دی؟ شرافت د دغه علم څه دی؟ صحیح شو. اور اومه خبره هغه د احوال مصنف څه شی؟ احوال مصنف پیژندل. ستا ته دغه مصنف احوال معلوم وی چیرې د کم کتاب زما مخته پروت دی د زیایم د پلنکی شیخ لیکله د پلنکی شخصیت لیکله نو څه هغه لوی شخصیت وی تا ته مرتبه نه پته وی او تا ته هغه شخصیت پته وی نو تب بیا هغه کی خوري او مهنت هم کوي د هغه قدر اور د هغه مرتبه به تا پنيس باندې مسلمه وي. صحیح شولا. حاجی اوله خبره معرفت اسم الكتاب. معرفت اسم الكتاب د کتاب نوم هغه څه شی دی؟ اصول الشاشی. څه دی؟ اصول الشاشی دا خو نوم د کتاب شو. دویمه خبره څه هغه معرفت علم معرفت فن د مصنف فی. څه دغه کتاب اصول الشاشی دا کم فن کې کم علم کې لیکل شوی دی نو هغه پیژندل څه هغه فن هغه علم دی اصول فقه. څه شی دی؟ اصول فقه. صحیح شو. اور دریمه خبره معرفت تعریف ته دغه علم څه شی دی؟ اصول فقه. د دې تعریف پیژندل څه اصول فقه څه تعریف دی. نو دا خبره یاد ساتو څه کم یو نوم هغه مرکب اضافي وي هغه څه شی وي؟ مرکب اضافي وي نو هغه دوا قسمه تعریفونه کیږي. کم یو نوم مرکب اضافي وي د هغه دوا قسمه تعریفونه کیږي. یو تعریف اضافي دی او یو تعریف لقبی دی. تعریف اضافی او تعریف لقبی. تعریف اضافی چاته یی او تعریف لقبی چاته یی؟ تعریف اضافی دی ته یی کنه څه اوس دغه نوم د علم دا خو مرکب اضافی دی. مرکب اضافی تاسو پیژنو څه مضاف مضاف الیه وی نو تعریف اضافی دی ته یی چې د مضاف ځان ته تعریف وشي اور د مضاف الیه ځان ته تعریف وشي. پوه شو په دې خبره. او تعریف لقبی قاف سرا غټ قاف لقب. تعریف لقبی دی ته یی چې دغه نوم چې دا مرکب دی دغه نوم دا کم علم د پاره نوم ګرځیدل دی. دغه نوم کم علم د پاره دغه نوم ګرځیدل دی دا لقب ګرځیدل دی د هغه تعریف ته وکی تعریف لقبی. نو تعریف اضافی د اصول فقه ولا څه شی دی؟ مضاف اصول دی اور فقه مضاف الیه دی. نو مضاف تعریف اول وکا اصول دا جمع د اصلون دی اور اصل دا یی ما یبتنا علیه غیره. ما یبتنا علیه غیره اصل دا هر هغه شیز دی څه هغه باندې بنا د بل یو شی شی وي. ما یبتنا علیه غیره. صحیح شولا. نو اصل هر هغه شی دی چې هغه باندې د بل یو شیز ولا بنا شی وي. لکه مثلا اوس دغه کور څه کله ته جوړې دیوالونه خېجې نو هغه د پرته اول بنیاد جوړې کنه. ها بنیاد څه کله ته جوړ کې نو هغه باندې ته دیوار کې ګدې. ها نو اندرنګ هغه ته سی بنیاد اصل. صحیح شولا. نو اور بل د علماء کرامو په اصطلاح کې د علماء کرامو په عرف کې اصل دی یو څو معناګانی کیږي. یو معنا د اصل هغه دلیل کیږي، یو معنا د اصل هغه راجح کیږي، اور یو معنا د اصل هغه قاعده کیږي. علماء کرامو په اصطلاح کې د علماء کرامو په عرف کې
اصل څه معناګانې کیږي دلیل ته اصل یی صحیح شو دلیل ته اور راجح ته اصل یی ګوره تاسو په فقہ کتابونو کې رچی والاصل فيه اصل پدې کې یعنی راجح قول پدې کې څه شه دي اور اندرنګ اصل یوا معنا قاعده ګوره قاعدو باندې هم د جزئیات ولا هغه بنا کیږي کنه قاعده اصل دی قاعده باندې د جزئیات او د مسائل ولا بنا کیږي نو ګوره مختصره دا اصول فقه اصول مضاف ته اصول د جمع د اصلن دی اور اصلن چاته یی ما یبتنا علیه غیره او د علماء کرامو په اصطلاح او په عرف کې اصل څه معنی کیږي درې یوا معنا دلیل یوا معنا راجح یوا معنا قاعده اور دغه ځکه دغه دوی معناګانې مراد کولای شي یوا معنا دلیل اور یوا معنا قاعده صحیح شو نو اصول فقه دلائل د فقه اصول فقه قواعد د فقه صحیح شو لا راجح معنا دلته نشي کولای خاجدا خود مضاف تعریف شو اوس راشه مضاف الیه مضاف الیه څه شه دی فقه اصول الفقه فقه دغه معنا لغوي څه کوم دی الشق والفتح الشق والفتح معنا واضح کرنا کولنا صحیح شو واضح کرنا کولنا دا د دې ولا معنا راځي الفقه او څکلا باب سمعان راشي نو بیا په معنا د سمجنا راځي په معنا د پوهیدلو لکه قران مجید کې راځي فمال هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا لا يكادون يفقهون حديثا دو قریب ندی څه پوه شي په خبره باندې نو باب سمعانا او څه کله باب کرومان راشي نو دا بیا فقيه رچی فقيه چاته یی فقيه هغه عالم ته یی څه هغه احکام را وباسي اور ادلاونا حقائقنا مسائل تلاش کئی فقيه معنا فقيه هغه عالم ته یی العالم الذي يشق الاحكام ويفتش عن حقائقها عالم هغه ته یی چې هغه احکام کولوي اور تفتیش کوي تلاش کوي د هغه حقائقنا د هغه قواعدنا د فقيه عالم دی صحیح شو فقيه تعریف ولیکو ځان سره زده کو العالم الذي يشق الاحكام يشق الغد قاف سره ويفتش عن حقائقها نو دا تعریف اضافي وشولو اصول فقه صحیح شولا اوس راشا تعریف لقبی تا تعریف لقبی حاجی فقه تعریف یو بل اصطلاحی تعریف دا کو لغوی تحقیق درته وشولو فقه اصطلاحی تعریف زمونږ امام صاحب رحمت الله علیه په نس باندې هغه دی معرفت النفس ما لها وما عليها دا ضروری سبق دی ښا د تاسو ته پرچی کې امرتل شي وفا کې امرتل شي دا بس مکمل یو سوال دی صحیح دغه سوالونه اکثر رسی مصنف حالات یا د اصول فقه تعریف لقبی وکا تعریف اضافی وکا صحیح شو نو دا مکمل یو سوال دی ها حاجی نو اوس کې د فقه اصطلاحی تعریف امام صاحب رحمت الله علیه په نسبت باندې څه شه دی معرفت النفس ما لها وما عليها پیجندل د نفس دی ما د هغه سيزونو لها سدید پر فائدہ مند دی وما اور هغه سيزونو پیجندل دی عليها سدید نقصان ورکړي دیتا ضرری دی معرفت النفس ما لها وما عليها اور متاخرین فقهاء کرام د فقه ولا تعریف هغه د سکی هو علم شابه زرزر لیکو هو علم بالاحکام الشرعیه هو علم
بالاحکام الشرعیت الفرعیت العملیت عمل نه دی عمل العملیت من ادلتها املا کو لیکل شو کنه من ادلتها التفصیلیه دیکھا من ادلتها التفصیلیه څنګه تعریف شو فقہ هو علم بالاحکام الشرعیة الفرعیة العملیة من ادلتها التفصیلیه صحیح شو دا متاخرین په نسبت باندې دا د فقہ ولا تعریف شو د دې کې علم بالاحکام دا په منزله د جنس دی تعریف باندې ځان پوي کو دا په منزله د جنس دی اور بیا الشرعیه دې د پر فصل اول الفرعیه دې د پر فصل ثانی العملیه دې د پر فصل ثالث فصل باندې کو پویو صدا یعنی تعریف نا بل شی وباسي بل شی خارج کړي ګوره هو علم بالاحکام دا په منزله د جنس دی دي کې تمام احکامات داخل څنګه احکام شرعیاوی او که احکام غیر شرعیاوی احکام شرعیه خدغه فقه شو احکام غیر شرعیه لکه احکام د علم النحو احکام د علم الصرف احکام د علم المنطق صحیح شو دا ورکی شامل خو څه کله ویلو هو علم بالاحکام الشرعیه د فصل اول دی نو احکام غیر شرعیه څنګه احکام د علم النحو دي احکام د علم الصرف دي احکام د علم المنطق دي هغه ورنه وبستو صحیح شو صرف شرعی احکام و علم اوس الفرعیه دا فصل ثانی دی الفرعیه دي سره هغه احکام وبستلو څنګه احکام شرعیه خودي او احکام شرعیه اصلیه دي احکام شرعیه اصلیه دي احکام شرعیه اصلیه عقاید ته یي چې الله وجود دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام رسالت دی قبر عذاب وغیرہ د ټول احکام دي اور احکام اصلیه دي د عقاید دي صحیح شو نو ګورا الفرعیه سنو یعنی کنه احکام شرعیه خودي کنه د ټول ورکه شامل چې الفرعیه ویلو نو دینه احکام شرعیه اصلیه وبستل صحیح بیا ورپسې دریم فصل څه شه دی العملیه هو علم بالاحکام الشرعیه الفرعیه العملیه یعنی هغه احکام شرعیه فرعیه چې هغه عمل سره تعلق ساتي هغه زمونږه اعضاء او جوارح سره تعلق ساتي اور هغه احکام ورنه وبستلو چې هغه قلب سره تعلق ساتي هغه زړه سره تعلق ساتي لکه زړه سره کم احکام شرعیه فرعیه تعلق ساتي لکه مثلا تکبر شو حسد شو اندرنګي رښتیا شو دروغ شو د ټول شیزونه صدقه شیزونو نه بحث هغه بیا اصول فقه ولا نه کوي فقه ولا نه کوي بلکې هغه علوم نه بحث هغه علم تصوف ولا کوي چوکي علم تصوف ولا کوي اور احکام شرعیه فرعیه عملیه دینه بحث فقه ولا کوي کوئی شی په خبره د درې فصلونه شو هو علم بالاحکام علم بالاحکام دا په منزله د جنس الشرعیه فصل اول کم علوم وتو تاسو بیان شو الفرعیه فصل ثانی کم علوم وتو تاسو بیان شو العملیه سره کم علوم وتو من ادلتها التفصیلیه ادله تفصیلیانه مراد ادله اربعه دي ادله اربعه څلور قسمه دلایل ستاسو تبدغه اصول ششی کې هغه ټول بیان شي چې یو کتاب الله دی یو سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم دی دریم اجماع دی او دریم څلورم قیاس کتاب الله
सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इजमा और क़ियास दा सलोर दलाइल अर्बआ दी और दीता अदिल्ला अर्बआ अदिल्ला तफसीलिया दीता है सही वाला दा उस मुंगा फारिग शो तारीफ द उसूल फ़िक़ना सही वा और तारीफ इजाफी ना तारीफ लक़बी बात है सही वा तारीफ लक़बी उसूल फ़िक़ह ददी तारीफ लक़बी से शेरे दावली कुशाबा हुआ इल्मुन बि उसूलिन स्वाद सरा उसूल फ़िक़ह असल जमा उसूल हुआ इल्मुन बि उसूलिन यतवस्वलु बिहा स्वाद सरा यतवस्वलु बिहा अल-मुज्तहिदु यतवस्वलु बिहा अल-मुज्तहिदु इला इस्तिनबातिल इस्तिनबात दली कले शो कलम से शो इस्तिनबात हमजा सीन ता नून बा इस्तिनबा बा सर अलिफ बेतवा इस्तिनबातिल अहकाम सही इला इस्तिनबातिल अहकाम मा गटक बियावलिकुम मिन अदिल्लतिहा अत-तफसीलिया मिन अदिल्लतिहा अत-तफसीलिया खाजी हुआ इल्मुन बि उसूलिन दा इल्म दे द उसूल द कवाइद ददी के बि कवाइद हम यलश बि उसूलिन बि कवाइद कम द तासानी खाजी दा इल्म दे द कवाइद द उसूल यतवस्सलु बिहा तारीफ त सोच कहो तर्जमे त सोच कहो तारीफ और कम वली कलो टकी टकी दस्तर के गड़ाओ तर्जमा द तकौम का हुआ इल्मुन दा इल्म दे बि उसूलिन द कवाइद यतवस्सलु बिहा तरसीगी बिहा दगा कवाइद दगा उसूल पर जरिए सरा चो अल मुज्तहिद 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 फकीह इज्तिहाद कौन के सही तरसीगी इला इस्तिनबातिल अहकाम द अहकामो रउबस्तलो ता अहकामो रउबस्तलो तरसीगी और दगा अहकाम सरा उबासी चजर इसरा मिन अदिल्लतिहा अत-तफसीलिया दगा अहकाम इस्तिनबात से कई अदिल्ला अर्बआ न कई अदिल्ला अर्बआ न कई यानी कुरान ना इस्तिनबात अहकाम कई अहादीसुना इस्तिनबात अहकाम कई इजमाना और क़ियास गोरदी वाला यो मिसाल हुआ इल्मुन बि उसूल सही शवा दा इल्म दे प उसूल कवाइद बांधे सरसीगी प दी जरिए सरा मुज्तहिद इस्तिनबात अहकाम होता गोरा ओज द उसूल फ़िक़ह वाला यवा कायदा देखना अल अम्रु लिल वुजूब चशे अल अम्रु लिल वुजूब अमर वुजूब द पारा सही नोस मुंगा रागलु कुरान ता कुरान की मुंगा यौटके वली दलोच अल्लाह यई अकीमुस स्वला चशे अकीमुस स्वला चमुंगा दी तस्तर के वगड़ा वली चियरा अकीमु द कम सिगा दे अल्लाह मंज प बरी की खबर कई खा अस्वलात मंजत यई अकीमुस स्वला उस दगा अकीमु द सिगा द अमर दे उस मुंगा दगा उसूल फ़िक़ह वल क़ायदे तरागलु अल अम्रु लिल वुजूब यरा अमर को वुजूब द पारा दे दजी मंजो वल ज़िक्र अल्लाह तआला सिगे द अमर सरा करे दे नो बास मुंगा इस्तिनबात अहकाम तो रसीदलु मसला मरऊ बस्तला हुक्म मरऊ बस्तल से मुंज वाजिब दे मुंज फर्ज दे व आतु ज़का आतु सिगा द अमर दे अमर वुजूब द पारा दे ज़कात सरा अल्लाह तआला अमर सिगा इस्तेमाल करी दे यर ज़कात वाजिब दे ज़कात फर्ज दे कोई शी अंदरंगे गोरा उस नहीं नहीं द तहरीम द पारा दे अन्नहयु लित्तहरीम नहीं तहरीम द पारा दे यार कुरान मजीद के मुंग तक तक रागलो वला ताकुलु अमवालकुम
بینکم بالباطل اندرنګ لا تقربوا الزنا نو دغه نهي راغله یره نهي خو تحریم د پاره دی نو معنا دا چې زنا حرام دی صحیح معنا دا چې باطل طریقې سره د یو بل ول مال خوړل د حرام دی نو دی باندې پوه شو کنه نو دا ګوره دا اوس قواعد علم دی هغه قاعده مونږ ته معلومه شو الامر للوجوب اندرنګ النهي للتحریم نو دي سره مونږ دغه علم دغه احکام رو بستر چې دا شی حرام او دا شی فرض دا واجب تاسو پوه شو په خبره خاجدا اصول فقه ولا تعریف د بیان شو بل خبره څه شی موضوع موضوع دغه علم موضوع د اصول فقه ولا څه شی دي الادله والاحکام الادله والاحکام موضوع د اصول فقه الادله والاحکام ادله هم دي اور احکام هم دي خودی سره به لغونی تفصیل ولیکو که خپکه ګنا الادله من حيث انها الادله من حيث انها مثبتة للاحکام الادله من حيث انها مثبتة للاحکام ادله دا موضوع اصول فقه ده په دې حیثیت سره صدا مثبت دي مثبتة دا ثابتون کی دي د پاره د احکام اور والاحکام من حيث انها والاحکام من حيث انها مثبتة التك مثبتة وکنا نو اوس مثبتة مثبتة من الادله څنګه مثبت دي دغه دلائل د واجبنا والاحکام من حيث انها مثبتة من الادله صحیح شو ادله اور احکام د دې موضوع دي ادله دلائل په دې حیثیت سره صدا ثابتون کی د پاره د احکام دي اور احکام موضوع اصول فقه دي په دې حیثیت سره صدا ثابت کړل شوی دي دلائل سره صحیح شولا دا موضوع شو اور غرض و غایت دغه اصول فقه غرض و غایت ولی کو شابه تحصیل القدرة تحصیل الصواد سرا تحصیل القدرة على استنباط الأحكام تحصيل القدرة على استنباط الأحكام من أدلتها التفصيلية اغا حصول د قدرت ته ګوره څومره لوی مقصد دی دغه اصول فقه مقصد څه شه دی فائدای څه شه دی سدي سره تا ته قدرت حاصلېږي په استنباط احکام باندې د ادله او تفصیلیاونه څنګه غرض او غایت څه شو تحصيل القدرة على استنباط الأحكام من أدلتها التفصيلية صحیح شو څو خبرې شوې اوله خبره معرفت اسم الكتاب دویمه خبره معرفت فن د علم د مصنف فيه اور دریمه خبره معرفت تعریف د علم څلورمه خبره معرفت موضوع د علم اور پنځمه خبره معرفت غرض و غایت د علم بس دې پوره ها او دا به تاسو زده کو صحیح شو دا به سبا د نه پوښتنه کوم خو شي په خبره د تعریفونه زده کو صحیح